سلامونه ملګرو، ټول ملګرو ته په ننګ افغانیت ټولو ته سلامونه. ملګرو، دا هغه ځوان دی چې دا پرون دلته د کولن جرګې ته راغلی و. نو ما یو دوه عکسونه ترې جوړ کړي وو، نو بیا سوشل میډیا ته مې ورکړل. نو بیا ډېرو ملګرو غوښتنه کوله، ډېرو ځوانانو، مشرانو، افغانانو غوښتنه کوله چې باید چې مونږ ته یې د دې فیسبوک اکاونټ یا ټیک ټاک اکاونټ او یا بل داسې د وټساپ نمبر، د دې غوښتنه بار بار رانه کېدله. نو ما خپل اول سوچ چې لایو ویډیو به ځینې کومه، دای به یو داسې یو څو خبرې هم کوي، شعرونه به هم راته وایي، دی خپله هم شاعري هم کوي. او جالبه خبره دغه ده چې د ګیلمن جانان چې څومره شاعري ده، دا 3 غټ غټ کتابونه دي ورسره، رجسټر دي ورسره، دته یې د قلم په شکل هغه رجسټر کې راړولې ده ټوله شاعري. اوس هم دی اخته دی د ګیلمن چې څومره شاعري ده، نو دا یې راړوي خپل کتابونو کې، خپل رجسټر کې یې سیو کوي، لیکي د قلم په هغه باندې. نو ډېری ملګري پوښتنه کوله، تپوس یې کولو چې باید مونږ سره اکاونټ شیر کړي یا وټساپ نمبر یې را سره شیر کړي یا ټیک ټاک اکاونټ را سره شیر کړي. نو ما غوښتل چې دا کار به زه انشاءالله ضرور کوم. ما پرون چې دا لیدلی دی، نو بالکل یو داسې ډېر څه احساسات مې ډېر بل قسمه راپارېدلي دي. نو امینه مې اکثر پې ماته شوله، پې ماتېږي هم. نور خو ګیلمن یو داسې شخصیت و چې د ده شخصیت د چا نه هم پټ نه دی، نه پټېدلی شي. خو به هر حال دی هم مطلب چې سړی ګوري نو ډېر د ده شکل ورسره ملاویږي. نو دی به اوس هم خپل یو دوه داسې شعرونه وایي او پیغام به هم درکوي، او زه به د فیسبوک اکاونټ هم او ټیک ټاک اکاونټ هم در سره شریکوم. مننه ورور جانه، سلامونه. څه پیغام لرې؟ پرون جرګې ته هم راغلی وې، څه پیغام لرې؟ خپل نظریات را سره شریکه. مننه. اول سلامونه او نیکې هیلې د لر او بر افغانانو ته ټولو ته د سلامونه او نیکې هیلې دې ورسېږي. وعلیکم السلام. نو په دې هیله ګیلمن جانان خو نه تکرارېدونکی انسان ده، نو دې په خاطر باندې چې د خلکو مینه په ما باندې ماتېږي، زه د خلکو نه قربان. او بل دا هېڅکله به نه شاته کېږئ، پی ټي ایم نه به نه شاته کېږئ. د دې په خاطر لاره زموږ کامیابه ده انشاءالله، او کامیابېږو. او زموږ تر ټولو بهتره لاره مونږ نیولې ده، هېڅکله به هم نه شاته کېږئ، منظور سره به اوسېږئ او کامیابي زموږ په نصیب ده انشاءالله. او په دې اخره کې یو څو شعرونه د ګیلمن جانان تاسو ته ډالۍ کومه چې کومه بلا مونږ په درست جهان کې نه غوښتل، او هغه بلا وزیرستان ته څنګه ورسېده، او په کومه ژبه دې فتوره کړه کافره دې کړم، او ستا اندازه زما ایمان ته څنګه ورسېده. او دا یو دوه شعرونه نور دي. ارشاد. ای د ژوندیو قبرستانه رب دې ونړوه، او د میرانشاه فوزي زندانه رب دې ونړوه. ای د ژوندیو قبرستانه رب دې ونړوه، او د میرانشاه فوزي زندانه رب دې ونړوه، او د پښتنو نه د عزت ابرو او ژوند اخیستی ای منافقه پاکستانه رب دې ونړوه. نو په دې هیله چې خوښ او ارامه اوسېږئ، نو هېڅکله هم پی ټي ایم نه مه شاته کېږئ، پی ټي ایم سره به اوسېږئ، د سر په بیه، د مال په بیه، د هر څه په بیه چې باید موږ او تاسو یو بل سره ودرېږو. انشاءالله کامیابي هم زموږ په نصیب ده. د ټولو نه یو جهان مننه. بیا هم مننه قربان، ډېره مننه.